څنګه کولای شو چې د اتصالات انټرنیټ د انډرایډ په موبایلونو کې فعاله کړو چې هغه سامسونګ دی، ایچ ټي سی موبایلونه دي، نیکسس دی، موټرولا دی او داسې نور نوي ماډل موبایلونه دي چې انډرایډ پکې انسټال وي او ټابلیټ پي سي ګانې هم راځي. پر اپلیکیشن باندې کلیک کوو. راځو سیټینګ ته، د سیټینګ پر بټن باندې کلیک کوو. د کنیکشن پر ټاب باندې کلیک کوو. راځو مور نیټورکس باندې کلیک کوو. موبایل نیټورکس باندې بیا کلیک کوو. اکسس پوینټ نیمز باندې کلیک کوو او راسته طرف نیم ای پی این بټن باندې کلیک کوو او د اتصالاتو د انټرنیټ سیټینګ ورته داخلوو. نیم باندې کلیک کوو، ورته لیکو streaming 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 اتسالات ETISALAT اوکے بٹن باندې کلیک کوو. اے پی این باندې کلیک کوو او ورته لیکو اتسالات ETISALAT اتسالات .af.web اوکے باندې کلیک کوو. خپل فعلي سیټینګ ثبتوو. سیف بټن باندې کلیک کوو او اتصالات سټریمینګ انتخابو. خپل موبایل رسټارټوو. انشاءالله چې د اتصالاتو انټرنیټ به کار وکړي درته.